کال دی 1914 یو وړوکی شان خوفناکه جزیره چې دلته نه ښار شته او نه د انسانانو آبادي. دلته صرف یو وران او ډېر د یېرې ډک لایټ هاوس دی او دلته داسې خطرناک مخلوقات هم دي چې د دې چاته څه پته نشته او د دې چا تصور هم نه دی کړی. ملګرو، نننۍ کهاني ډېره عجیبه او خوندوره ده. دا تر اخره لازمي وګورئ، خو د دې د شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، ځکه چې په دې ویډیوګانو موږ ډېر زیات محنت کوو. د کهانۍ شروعات کیږي د یوې کښتۍ نه چې دا د دنیا تر ټولو غټ سمندر کې خپل منزل طرف ته روانه وي. په دې کښتۍ کې یو ویدر افیسر یعنی د موسم جایزه اخیستو والا افسر وي چې د هغه نوم ډیوډ وي. دوی یو داسې جزیرې ته روان وي چې د سمندر د ټولو نه خوفناک او په ژور ځای کې وجود لري. سرکار ډیوډ دغه جزیرې ته د موسم جایزې اخیستو دپاره رالېږلی وي. د جزیرې پوره معلومات حاصلولو دپاره ډیوډ ته دغلته پوره یو کال پورې ټایم تېرول پکار دي. ډیوډ د دغه کیپټن په نگرانۍ کې وي چې دا کښتۍ د ده وي. کیپټن د ډیوډ دپاره د یو کال پورې خوراک او د نور د ضرورت سامانونو بندوبست کړی وي. د ډېر اوږد سفر نه پس اخر دوی دغه جزیرې ته ورسي. جزیرې کې داخلېدو نه پس دوی ته یو خوشی کور په نظر راشي چې د ډیوډ نه مخکې دلته یو بل ویدر افیسر اوسېدو، خو اوس د هغه د ډیوټۍ ټایم ختم شوی وي. د مخکینی افیسر نوم رابرټ وي چې رابرټ به اوس د کیپټن سره په کښتۍ کې واپس ځي، خو په دغه کور کې د انسان نوم او نشان نه وي. د دې کور هر څه ګډوډ وي، ټول سامانونه الټه پراته وي. دوی د رابرټ د مرګ او د ژوند په کشمکش کې وي. د دوی دا خیال وي چې کیدای شي رابرټ په لایټ هاوس کې وي. کیپټن او ډیوډ بغیر د ټایم ضایع کولو نه د رابرټ د کتو دپاره لایټ هاوس طرف ته روان شي. دوی چې لایټ هاوس ویني نو ویریږي، ځکه چې دا ټول لایټ هاوس د تیاره تیاره غشو نه ډک وي او د لایټ هاوس ټول نظام ګډوډ شوی وي. ډیوډ د لایټ هاوس ګیټ وټکوي، خو دې ته څه جواب میلاو نشي. خو په اخر کې ډیوډ دغه ګیټ په مضبوطو دیکو سره کلاو کړي. دوی لایټ هاوس ته ورننوځي. د لایټ هاوس په بره حصه کې دوی ته یو سړی میلاو شي چې د هغه نوم ګرونر وي. دی بېغمه پروت وي. د ګرونر په لیدو سره دوی حیران شي چې دا دلته څه کوي. دوی د ګرونر نه د ویدر افیسر په باره کې پوښتنه وکړي، نو هغه په ډېرې لاپرواهۍ سره جواب ورکړي چې هغه مړ شوی دی. هغه ته ډېره خطرناکه بیماري وه. کیپټن او ډیوډ چې د ګرونر نه د هغه د لاش په باره کې پوښتنه وکړي، نو د جواب نور هم عجیبه وي. هغه وایي چې کیدای شي چې چا سمندر ته غورځولی وي. ډیوډ کیپټن ته ووایي چې په دې جزیره کې ماته څه ګډوډ ښکاري. کیپټن ډیوډ ته وایي چې که ته غواړې نو زموږ سره واپس لاړ شه، په دې کې به ستا فایده وي. خو ډیوډ ته په دې کار د سرکار نه ډېره غټه پیسې میلاویږي چې د دې جزیرې د موسم صحیح رپورټ تیار کړي. دلته پاتې کېدل او د دې سختو مقابله کول ډیوډ صرف د ډېرو پیسو دپاره کوي. نو دې نه پس ډیوډ دا فیصله وکړي چې دلته پاتې شي. نو کیپټن ډیوډ له یو تمانچه ورکړي چې په دې سره خپل حفاظت کوه. نو دې نه پس کیپټن او د هغه ملګري لاړ شي او اوس ډیوډ په دې جزیره کې یوازې وي. د کیپټن د تلو نه پس ډیوډ دغه کور د اوسېدو لایق جوړ کړي. د صفایۍ په وخت کې ډیوډ ته په دراز کې یو ډایري میلاو شي چې دا د رابرټ وي. دغه مخکینی افیسر په 1913 کې په دې جزیره کې قدم ایښی وي. په دې ډایري کې د جزیرې په باره کې ډېر څه لیکلی شوي وي. ډیوډ دغه ډایري ټکي په ټکي وګوري. په دې کې ډیوډ څه د ځناورو شکلونه هم ویني. په یو پیج کې د رابرټ د ښځې تصویر هم لګېدلی وي. ډیوډ دغه ډایري کتو کې ستړی شي. په دې کې هغه ویده شي. په سبا له ډیوډ د خپل کار په مقصد جزیرې ته وځي. هغه په خپل کار کې مصروف وي. هغه د دوربین استعمال هم کوي چې د موسم صورتحال معلوم کړي. د کار په دوران کې چې هغه په دوربین باندې لایټ هاوس طرف ته وګوري، نو د ګرونر سره بل څوک ویني. په دې کې د ډیوډ یره نور هم سیوا شي. د شپې هغه په خپل کار کې مصروف وي، نو هغه واوري چې څوک دروازه درځي. د ډیوډ دا خیال وي دا ګرونر دی. هغه تپوس وکړي چې څوک یې، نو هغه ته څه جواب میلاو نشي. هغه چې کله د دروازې خواته ورشي نو ډېر عجیبه اوازونه واوري. هغه ته د دروازې لاندې د یو عجیبه مخلوق لاس ښکاره شي چې دا دننه طرف ته را روان وي. د ډیوډ زړه د یرې نه ډک شي او هغه بیسمنټ ته کوز شي او هلته پټ شي. لږ ساعت پس دغه خطرناک څیز د ډیوډ کور ته راننوتی وي او په دغه ځناور د ډیوډ بوی لګېدلی وي. هغه د ډیوډ د کتو په کوشش کې وي. ډیوډ ته په یو چاو کې د دغه ځناور سترګې ښکاره شي چې ډېرې عجیبه وي. ډیوډ یو تیاره څیز راواخلي او د دغه ځناور په سترګو کې په پوره طاقت سره ورومنډي. په دې کې دغه ځناور یو چغه ووایي او وتښتي، خو دا واپس هر کله راتلی شي. دې دپاره ډیوډ د بیسمنټ دروازه کلکه بنده کړي او دغه شپه ډیوډ په یره شوګیره کړي. په سبا چې ډیوډ بار ته وځي نو په شګو کې څه عجیبه نشانونه وویني. دا هم د دغه ځناور د خپو نشانونه وي کوم چې د شپې دغلته راغلی و. دا نشانونه د سمندر طرف ته رسېدلي وو او هم د سمندر په غاړه ختم شوي وو. ډیوډ دلته پوه شي چې ګرونر ځکه په لایټ هاوس تیاره غشي مضبوط کړي دي. ډیوډ پریشانه وي چې دا کور خو اوس زما دپاره د اوسېدو قابل نه دی. شاید چې هم دغه مخلوق بېګا د شپې بیا راشي. د یرې د وجې ډیوډ لایټ هاوس ته منډه کړي او ګرونر ته چغه ووایي چې ګیټ کولاو کړه، زه دننه درځم. خو ګرونر ورته وایي زه دا دننه نه پرېږدم. دا ته پکار و چې ته په هغه کښتۍ کې واپس تللی وي. ډیوډ نور هم پریشانه شي او واپس خپل وران جال کور ته راشي. خو اوس ډیوډ ته پکار دي چې خپل کور محفوظ کړي. ډیوډ ته کور ټولې کړکۍ بندې کړي او لرګي پې میخ کړي. دې نه پس هغه زاړه کتابونه او کاغذونه د دروازې مخې ته وغورځوي او په هغې پیټرول واچوي چې دغه ځناور راځي نو د اور نه به ویرېږي او واپس به ځي. ډیوډ دې نه پس یو زوړ بکس بیا مومي چې په دې کې یو نوی ټوپک وي او ورسره ډېر کانتوس هم وي. هغه چې دا راواخلي نو څه نه څه همت ورته میلاو شي، خو د هغه یره اوس هم ژوندی وي. نو په دې کې شپه شي. ډیوډ هم دغه ټوپک په لاس کې راواخلي او د کور په یو ګوټ کې غلی کښېني. لږ ساعت پس ډیوډ څه اوازونه واوري.
دې سره د ډیوډ د زړه تړکن سیوا شي. ډیوډ چې کله د کړکۍ نه بار وګوري نو د هغه د خپلو نه ځمکه وتښتي. سګوري چې د اوبو نه په ډېر مقدار کې څه ناشنا مخلوق را روان دی او دا د ډیوډ کور طرف ته را روان وي. لږ ساعت پس دوی د کور دروازې ته رانږدې شوي وي. په دې کې دوی درز غوبل شروع کړي او د دروازې د کولاولو کوشش کوي. ډیوډ زر تر زره په دوی ډسې شروع کړي. دې سره خو یو څو راوغورځېږي او دا باقي نور هم غوسه شي او په کور کې دننه وتو ضد نور هم زیات کړي. ډیوډ ته چې کله پته ولګي چې دا خو نور هم سیوا کیږي او د کنټرول نه بار کیږي نو بغیر د ټیم ځای کولو نه ډیوډ بار کاغذونو او کتابونو ته اور واچوي. دغه عجیبه مخلوق د اور د یاري واپس سمندر طرف ته وتښتي. خو هم دغه اور اوس د ډیوډ کور ته لګېدلی وي. چونکې دا کور د لرګي جوړ وي نو د دې له وجې اور د بجلۍ په شان خور شي او نور هم مضبوط شي. ډیوډ ته اوس د کور د بچ کولو پروا نه وي. هغه په یو څادر کې ځان پټ کړي او د کور راوځي او د لایټ هاوس په خوا کې د یو کمر شاته پټ شي. د ډیوډ لاس په اور کې ډېر خراب سوځېدلی وي. دې نه پس د خوش قسمتۍ نه هم په دغه وخت کې باران شروع شي چې دې سره اور په قلاره ختم شي. کله چې ډیوډ کور ته راشي نو څه ګوري چې کور ډېر زیات سوځېدلی وي او لږ بګ ایره شوی وي. اوس که ډیوډ ځان ژوندی پاتې کول غواړي نو هغه دپاره په لایټ هاوس کې د اوسېدو نه بغیر بله څه لار نشته. دې نه پس هغه خپل ټوپک راغستی وي او لایټ هاوس ته مخامخ په کمرو کې پټ شوی وي. چې کله ګرونر د اوبو ډکولو دپاره د سمندر غاړې ته راشي نو ډیوډ هم د هغه شاته غلی ور روان وي. د ډیوډ اراده وي چې ګرونر وولي. هغه چې کله مورچه برابره کړي او چې څنګه په ګرونر ډز کوي نو په دې کې اچانک یو عجیبه مخلوق په ډیوډ حمله وکړي چې دا د ګرونر ملګری وي او د ګرونر حفاظت کوونکی وي. په دې کې ګرونر هم خپله وسله راواخلي او ډیوډ ته وایي چې دې ته سمه وایه دا ما ساتلی دی. نو ډیوډ وایي چې دا زه نه ولم خو په یو شرط چې د نن نه پس به زه ستا سره په لایټ هاوس کې اوسېږم. ګرونر خو لږ ساعت غلی وي خو بیا ډیوډ ته ها وکړي چې ټیک ده ته زما سره یو ځای اوسېدلی شي. دې نه پس ډیوډ د کور نه خپل سامان لایټ هاوس ته راوړي. نو اوس به ډیوډ او ګرونر او دغه عجیبه کریچر یو ځای په لایټ هاوس کې اوسېږي. په دې کې شپه تېره شي او د سهار ډیوډ په ژور خوب کې ویده وي. همدغه کریچر د ډیوډ سوځېدلی لاس تړي. ډیوډ چې کله بیدار شي نو هغه محسوس کړي چې زما لاس خو ټیک شوی دی. ډیوډ لپاره دا ډیره د حیرانتیا خبره وي. دې نه پس موږ بل سین کې وینو چې ډیوډ د لایټ هاوس دویم چت ته وخیږي. هلته هغه وویني چې ګرونر خپل کانتوس شماري او د ګرونر ملګری د هغه سره په خپله طریقه هیلپ کوي. ډیوډ پوه شي چې دا ځناور ضروري نه دی. دې نه پس ډیوډ د ګرونر نه د ده په باره کې مزید تپوسونه شروع کړي ځکه ډیوډ دا غواړي چې دا ځناور د دنیا مخې ته کړي. دلته ډیوډ ته یو عجیبه ښځه ذات مخلوق مخامخ وي چې دا د انسان په شان ښکاري او په سمندر کې اوسېږي. نو ډیوډ ته دا د معجزې نه کم نه ښکاري. ډیوډ ګرونر ته وایي چې که چېرې دا موږ بهر دنیا ته ښکاره کړو نو په دې سره به مونږ کافي مشهور شو. نو په دې اورېدو سره ګرونر ډېر زیات غوسه شي او ډیوډ ته وایي چې دا هر څه زما نه دي پکار. ګرونر د دې جزیرې نه هیڅ چېرته تلل نه غواړي. په دې کې ګرونر د خپل زړه راز ښکاره کړي. هغه وایي چې زما په دنیا کې هیڅوک نشته. زه په معاشره کې بالکل تنها وم. د دغې معاشرې نه زه تنګ راغلی یم ځکه چې د دنیا نظام دا دی چې هر انسان به خامخا د بل انسان غلام وي او ماته د چا غلامي نه ده خوښه. نو د دې له وجې زه اوس په دې جزیره کې د یو کینګ په شان ژوند کوم او اوس زه پخپله د خپلې زندګۍ باچا یم. خو دغه عجیبه ښځه ذات مخلوق د ګرونر ملګری څنګه جوړ شوی وي؟ اصل کې ګرونر دا موندلی وي. ګرونر دا د سمندر د غاړې نه ترلاسه کړې وي چې دا په یو جال کې نښتې وه او په هغه وخت کې دا ډېره زیاته وړه وي او د هغه ورځې نه دا د ګرونر سره اوسېږي او د هغه خبره مني. خو ګرونر یو غوسهناک سړی وي او هغه د دې سره ناجایز تعلقات هم ساتي. یو ځل دې مخلوق په ګرونر حمله کړې وه خو ګرونر دې له سزا ورکړې وه، یو داسې سزا چې د هغې نه پس دغه ښځه ذات مخلوق اوس ځان د ګرونر نوکره ګڼي. او هم دا وجه ده چې هره شپه دغه مخلوق په لایټ هاوس حمله کوي چې خپل ملګري واپس یوسي. نو په دې کې بیا ماښام شي او ګرونر ډیوډ ته وایي چې ټوپک دې ریډي کا. دغه مخلوق اوس د شپې په هر ټایم کې حمله کولی شي. ګرونر د لایټ هاوس رڼا ولګوي نو څه ګوري چې په یو غټ مقدار سره هم هغه مخلوق یو ځلې بیا لایټ هاوس طرف ته را روان وي. اوس به دوی بیا یو مضبوطه حمله کوي. نو ملګرو که موږ مخې ته نوره کهاني بیانوو نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي، لهذا د پارت 2 دپاره تاسو زموږ چینل وزټ کولی شئ او یا به په سکرین تاسو ته دغه ویډیو ښکاري. نو ملاویږو به په دویمه برخه کې. تر هغې د الله په امان.